پوهاوی د اوسني پیر مشهوره اصطلاح ده. په دې اړه په بلاګونو کې لیکنې شوي دي، په پادکاسټونو کې بحث شوی او په شرکتونو کې هم خبرې پرې شوي دي. خو ذهني پوهاوی څه ته ویل کیږي، څنګه یې وپیژنو، په ورځني ژوند کې ځای ورکړو. جان کاپټ په خپل کتاب هر ځای ته چې ځې هماغلته یې، چې په لومړي ځل په 1994 لمریز کال کې خپور شو، د ذهني پوهاوی اصطلاح د امریکا خلکو ته ور وپیژندله. هغه لیکلی چې ذهني پوهاوی د بودایي تمریناتو پخوانۍ طریقه ده چې حکیمانو، یوګیانو او ارواپوهانو له زرګونو کلونو راهیسې کشف او څېړلې ده. دغه تمرین د بودایي دین پورې اړه نه لري، لکه څنګه چې یوازې په دعا سره څوک نه مسیحي کیږي، خو اړیکه یې دا ده چې بودایي نظر موږ هڅوي چې په داسې طریقه ژوند وکړو څو ذهني پوهاوی او د خپل ځان، ملګرو او په هغه ځای کې چې ژوند کوو اصلي موخې ته وده ورکړو. ذهني پوهاوی داسې تمرین دی چې له تاسو سره مرسته کوي چې په ژوند کې د خپلې پوهې کچه لوړه کړئ، لکه پر خپلو احساساتو، هغه پیښو په اړه چې ستاسو شاوخوا پیښیږي، او د ژوند په اوږدو کې د خپلو تجربو په تړاو هم پوه شئ. ډیری خلک هغه څه ته چې تاسې تجربه کوئ په بشپړه توګه په هماغه شیبه کې اوسېدل بولي، او څېړنو ښودلي چې په ښه حالت کې اوسېدل موږ ته سکون رابخي. کله چې موږ په شیبه کې نه یو، په ناخبره بڼه د ژوند له حالاتو تېرېږو او د خپلو اتوماتیکو عادتونو یا قوي احساساتو تر اغېز لاندې راځو چې زموږ کنټرول په لاس کې اخلي. همدا ده چې دلته نو بیا د ذهني پوهېدنې ارزښت څرګندېږي. ذهني پوهاوی په یو پیچلې نړۍ کې یو ساده مفهوم دی، نو موږ لیوالتیا لرو چې دا په نظر او عمل کې له اندازې زیات پیچلی کړو. سره له دې چې ذهني پوهاوی په ساده ډول په اوسني وخت کې د جدي پاملرنې معنا ورکوي او دا چاره له پرېکړې پرته د یو څه ترسره کول دي. بیا هم وایم ذهني پوهاوی په ساده ډول په اوسنۍ شیبه کې د جدي پاملرنې معنا لري او دا چاره له پرېکړې پرته د یو څه ترسره کول دی. اوسنۍ شیبې هغه یوازینۍ شیبه ده چې په حقیقت کې شته. کله موږ تېروتنه شوې وي، موږ نشو کولی چې په هغه کې څه بدلون راولو او راتلونکی لا تر اوسه نه دی روښانه. نو یوازینۍ شیبه چې موږ یې لرو همدا اوسنۍ شیبه یا شته حالت دی. څنګه چې موږ په اوسنۍ حالت کې له خپلو افکارو، احساساتو او کړنو ته غبرګون ښیو، د ژوند په ډګر کې زموږ تجربې هم ورسره زیاتېږي. سره له دې چې ذهني پوهاوی یو ساده تمرین دی، خو دومره اسانه هم نه دی. ځینې خلک په هره شیبه کې په خپلو احساساتو دومره متکي او برلاسي وي چې دغه احساسات دوی ته واک ورکوي. سو په داسې حال کې چې نور خلک له خپلو احساساتو دومره بې برخې وي چې له شیبې تر شیبې پورې د دې احساساتو په اړه هیڅ پوهاوی نه لري چې په حقیقت کې احساس کوي. زموږ ډېر خلک دا عادت هم لري چې څو بېلابېل کارونه په یو وخت کې ترسره کوي، چټک حرکت کوي او ډېرې ژمنې کوي چې زموږ په ذهن کې بیا په دوامداره توګه ګرځي، او حتی د ځان د آرامۍ په اړه فکر کول هغه څه دي چې موږ ستړي کوي. ځینې وخت ذهني پوهاوی د دې معنا ورکوي چې په یو حالت کې له قوي منفي احساسات سره مخ شو او د دې پر ځای چې کنټرول یې کړو او یا خپل حالت مثبت لوري ته یوسو، منو یې. له همدې کبله ډېر خلک د ذهني پوهاوی ساتنه ناممکنه او یا هم سخته بولي. نو زموږ احساسات ته د پوهاوی او له پرېکړې پرته مخامخ کېدل کولی شي چې زموږ سره دا مرسته وکړي څو دغه احساسات په اغېزمنه توګه کنټرول کړو، او تر ټولو مهمه دا ده چې پر وړاندې مبارزه یا مقاومت وکړو. اوس زه دلته د ذهني پوهاوی د یو تمرین یادونه کوم، ځکه چې دا پوهاوی یو تمرین او هڅو ته اړتیا لري. د دې تمرین په زړه پوروالی په دې کې دی چې له تاسو سره مرسته کولی شي څو له مثبتو احساساتو لکه خوښي او نیکمرغۍ ته غاړه ورکړئ او د خوښۍ په دې شیبو کې ځان وګورئ او دا حالت زموږ ژوند ته خوښي وربخي. څنګه کولی شو چې د ذهني پوهاوی تمرین پیل کړو؟ راځئ له دې ځایه پیل کړئ. کله چې له پرېکړې پرته یو حالت تجربه کوئ، هغه څه ته پام وکړئ چې د ترسره کېدو پر مهال یې حس کوئ. خپلې ساه ته پام وکړئ او په ژوره توګه په آرامۍ سره ساه واخلئ. هڅه وکړئ چې په تېروتنې زیات ټینګار ونه کړئ. که مو دا چاره ترسره کړئ، نو داسې وانګیرئ چې د ذهني پوهاوی تمرین مو پیل کړی دی. تر بیا د خدای پامان.